که چیرته تاسې په کومو ستونزو او مشکلاتو کې راګیر یاست تشویش ورته مه کوئ، ځکه چې ستونزې او مشکلات په تشویشونو باندې نه حل کیږي. ستونزې او مشکلات په عملي کار او اقدام باندې حل کیږي. که چیرته تاسې په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر یاست تشویش د حل لاره نه ده، ځکه چې بیا دا داسې وخت راځي چې ستاسې ژوند به وګواخي او تاسې به له یو چلنج سره مخ کړي. که چیرته تاسې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ یاست، اته لوی موارد درته زه وړاندې کوم. دا په ژوند کې عملي کوئ، ضرور به تاسې څخه ستونزې او مشکلات کوچ کوي، بیا به تاسې د یو ښه ژوند څښتنان یاستئ. که چیرته تاسې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ یاست، دغه اته موارد چې زه درته وړاندې کوم دا ضرور په ژوند کې عملي کوئ، بیا به تاسې له ستونزو او مشکلاتو سره که مخ شئ ډېر ژر به ورته د حل لاره لټوئ. لومړی که چیرته تاسې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوئ، لومړی باید تاسې دغه خپله ستونزه او مشکل په صحیح معنا درک کړئ او په صحیح معنا تشخیص کړئ چې زما دغه ستونزه له څه نه راپیدا شوه، ولې راپیدا شوه، کله راپیدا شوه. کله مو چې علت وموند بیا له هغې نه وروسته یې د حل لارې ورته ولټوه چې اوس زما دغه ستونزه چیرته حل کیدی شي. دوهم، که چیرته تاسې له کومې ستونزې او مشکل سره مخ شوئ، نو کوشش وکئ چې منفي فکرونه مه کوئ. کوشش وکئ چې ځان دپاره مثبت فکر وکئ، ځکه چې دا ستاسې د مشکلاتو او ستونزو په حل کېدو کې 100% رول لري. که تاسې ځان ته منفي فکر وکئ، دا په دې معنا ده چې ته خپل ځان په خپله په چړو وهې. دریم، که چیرته تاسې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوئ، د ځان دپاره موخه وټاکئ، هدف وټاکئ. بې هدفه ژوند هیڅ وخت مه کوئ، ځکه چې تاسې به بیا یو وخت که بې هدفه ژوند ولرئ، تاسې به یو وخت کې له ډېر لوی تریټونو او لوی ستونزو سره مخ شوئ. خو که چیرته هدف ولرئ، خپل فکر او خپل سوچ مو ټول خپل هدف ته بوځئ، نو بیا به تاسې باندې ستونزې، تشویشونه او وسوسې غلبه نه کوي. څلورم، که چیرته تاسې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوئ، لاس تر زنې ورته مه کینئ، یا هم د لټۍ او یا هم د تنبلۍ بستره په ځان مه راچئ. کوشش وکړئ چې د مختلفو لارو مطالعه وکړئ، مختلف کتابونه مطالعه کړئ او په مختلفو کتابونو کې د وسوسو، د تشویشونو او د ستونزو د حل لپاره د حل لارې پیدا کړئ. پنځم، که چیرته تاسې له کومې ستونزې سره مخ شوئ، نو دا ضرور نه ده چې تاسې خپلې ستونزې ته وخت ورکړئ چې ستاسې ستونزه لا پسې ډېره شي. نه، که چیرته له ستونزې سره مخ شوئ، کوشش وکړه چې ستونزه دفتن حل کړئ او پر وړاندې جدي عمل واخله، جدي اقدام وکړه او ستاسې د ستونزې د حل کېدو پر وړاندې باید ستاسې عمل ډېر جدي او ډېر ګړندی وي. شپږم، که چیرته تاسې له ستونزې او مشکلاتو سره مخ شوئ، دا په یاد ولرئ چې یوازې ستاسې ستونزه تاسې نشئ حل کولی. ضرور د داسې یو چا نه مرسته وغواړه چې هغه خیرخوا وي او هغه نیک او مخلص سړی وي، ستا نږدې ملګری وي. هغه ته خپل ټول هغه راز ورکړه چې ستا ستونزه پرې حل کیدی شي او ستا ستونزه یې راولاړه کړي. ضرور به د حل لاره پیدا کوئ. اووم، که چیرته تاسې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوئ، نو خپل ذهن مو مه ستړی کوئ، خپل ذهن ته مو آرام او سکون ورکئ. کله مو چې خپل آرام او سکون پیدا کړه، بیا له هغې نه وروسته د ستونزې د حل لپاره لارې او ګودرې ولټوه. اتم، که چیرته تاسې په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شوئ، نو کوشش دا مه کوه چې هماغه ستونزه ده او هماغه ستونزه کې تاسې خپل ذهن بند کړی وي او دا فکر کوئ چې دې ستونزه کې مخ یم او دا ستونزه ده او دا ستونزه ده. نه، ته د خپلې تېروتنې وګوره، له خپلو تېروتنو او له خپلو ټولو هغه تېروتنې چې تا په خپل دغه ژوند کې کړي وي، د هغو تېروتنو څخه زده کړه وکړه. وګوره چې ستا ستونزې به حلېږي او که نه. دا اته هغه موارد دي چې ستاسې د ستونزو په ختمولو او راکمولو کې 100% رول لوبوي.